سهیلیه تانو سره ده مکۍ سپینه تانو سره کوټلي زر ده مکۍ لاړ د مرغلرو د یقینه. یعنې چې ګلمکۍ سپینه ده تانو سره ده ګلمکۍ مه پرېږده. یو وارې سهیلي هم ټینګ سو چې زه ګلمکۍ غواړم. خیر خو مجبوره یې کړله. ګلمکۍ یې په ژړا په لاس ورکړه. ګلمکۍ ته خو د سهیلي زړه ډک وه. لوڅې پښې یې د آس سره په وچ تخت ځغلوي. د کلا پر بام د میرولي یوه کوچنۍ خور وه. ولاړه ده پسې ګوري دی چې دا ګلمکۍ ولیدله. زړه یې درد وکئ. دغسې یې راایله کړه. راغله د میرولي په خونه ورننوتله. پر میرولي یې ناره وکړه که درنه ده د کلا خونه درنه ده. ګلمکۍ په لیڅکوینه میرولیه پر تا څه بلا پرته ده. میرولي سترګې روڼې کړلې چې څه نقل دی. دې کوچنۍ خورې دا کیسه ورته وکړله چې سهیلي ته تانو مخ ورښکاره کوي او ګلمکۍ یې هم لوڅې پښې بوتله. اوس نو د میرولي ټپ جوړ دی. فقط 2 ورځې لا غواړي خو د توانه یې ووتله. د غیرته څخه یې راپورته سو چې واخ زما ښځې دښمن یووړې. زما په کلا کې دښمن راتوی سوی و. یا زما نو هم ژوند غیم. دا بې غیرتي او دا ژوند نه قبلوم. دستي راپورته سو. پر نس او ټپ یې رښکۍ وپیچلی. پړانګی یې زین کئ. نو یې ناره پر وکړه ادې مورې حق را خپل که آن مې تمام دی. زه خو ځم د جنګ پر لورې د ناویانو ټولی پاته پر میدان دی. چې یعنې پلار مې مړ سو موسی جان ورک سو. اوس نو زه ځم خدای خبر چې بیا به ژوندی راځم. تاسې نو یوازې په کور کې پاتې یاست. را رخصت سو. تر کلا راووت. سهیلي پیاده ګلمکۍ تر شا پسې ځغلوي. دې چې تر شا وکتله چې د کلا د مخه دوړه پورته سوله د دې زړه خوشحاله سو. نو یې ناره وکړه که دوړه د کلا په درګاه دوړه ما د خدای تر خدای جار کې. میرولي و پړانګی راولې په دوړه. بله ناره یې پسې وکړه که لوټه د میدان په سر کې لوټه که به خواست د مکۍ اخلي. میرولي و پړانګی راولې لم غوټه. سهیلي چې تر شا وکتله چې دا ګلمکۍ څه نارې کوي. که ګوري تر شا یې دوړې دي. څوک پسې رازغلي. فکر یې وکئ چې زه خو یې خطا ایستلم. دا یې لکه چې چم راته کړی وه. خو هغه دی میرولي راغلی. دغسې ګلمکۍ تر وزرو ونیوله. پر آس یې سپره کړه. لار یې چپه کړله. ولاړی په یوه مانده کې خیمه ونجتله. میرولي ناجوړه وه. چابک یې آس نه سوای وهلی. خو راغی. لارو بدرو ځینې ورک سوه چې دوی چیرې ولاړه. د یوه مانده غاړه یې رااخیستې ده. خورا ستړی هلاک دی. دوباره یې ناره وکړه لویه خدایه یو مانده ډک دی په درګو. خدایه دونه عمر راکې چې سهیل و مکۍ ووینم په سترګو. د دوی خیمه هم دلته نږدې ولاړه وه. سهیل چې دا ناره واورېده فکر یې وکئ چې دا دی درپسې راغی. څوک هم نسته مړ یې کړلې یکونه کاږه. خو ګلمکۍ یې دلته پرېښوله. مخامخ ټراټ یا شاهي ولات ولاړ. میرولي چې راغی ګلمکۍ یې ولیدله. سهیل نسته. مانده ته ورشوه. ګلمکۍ ته یې وویل چې زما تر شا سپره سه. دې ورته وویل چې یا ته ناجوړه یې بیا به په عذاب سې. زه بیرته پیاده در سره ځم. میرولي ورته وویل چې یا سپره سه. میرولي چې رکیب ور خالي کوي د ښځې ذات دی چې ورپورته کېدله یو وارې وځړېدله. د میرولي و شاته یې ور حمله کړه. د میرولي د ټپ څخه د میږیانو خولې وختلې. ټپ یې سره وشلېدی. دغسې کلمې رایله سولې. د آس د لاندې راولوېدلې. نفس یې وخوت. مړ سو.
خدای دې دغسې زمریان میړونه ټوله وبخي. ګل مکۍ یو ګړی وژړل. بیا یې فکر وکړ چې دا خو هم مړ سو، ولی جان هم مړ سو، موسی جان لیونی او ژوندی ورک سو، هیڅوک نشوه را پاتې. اوس به نو سهیلي ته د ناعلاجۍ ځان ور وسپارم. نو یې میرولی د مانده څخه راوکیښ. سهیلي لا نه دی نیهام سوی. نو یې سهیلي ته ناره وکړه. که ولاړه د سهیلي خیمه ولاړه، سپیه مه تښته را درومه، د میرولی ساه مې د زین پر کوپۍ ولاړه. نو یې د میرولی پښه پورته په هوا ونیوله چې دا دی میرولی مړ دی، راسه بومې ځه. سهیلي فکر وکړي چې دا لکه چې ګل مکۍ مړ کوي. خوشحاله سو راغی. ګل مکۍ د آس تر شا سپره کړه، را یې وستله خپل کور ته. میرولی هورې په خاورو کې پټ کړي. ګل مکۍ و سهیل نو دالته پرېږده چې خپل ساعت تېروي. موسی جان پسې راواخله. موسی په غره کې د ورځې ښکار کوي. که یو څه وویشتله هغه راوړي، ماښام یې د شپانه سره وخوري. کله به یې پر هغه ځای چې د ولی جان به ناسته پر کړې وه ژړله، خو تیار لیونی دی ګرځي. یوه ورځ رهیسو په ښکار ولاړ، یو نرکخ یې وویشت، لیکن ځینې ورک سو. موسی جان پسې ګرځي، شپانه ولیدی، پر موسی جان یې ناره وکړه. موسی جانه د ببرې په شان توره، هغه نرکخ چې تا ویشتلی د چندنو بیخته ګوره موسی جانه. موسی جان پسې رهیسو چې پیدا یې کړي، که ګوري یو کبلی په غره کې په مخه ورغی. موسی جان غوښت چې دا کبلی وولي، غشی ولینده یې ورته سم کړه. هغه کبلی خدای تعالی پر خبرو راوست. ورته وی ویل چې ای مسکینه، ته به زما د غوښو څخه څه وخورې. ولاړ سه چې ښایسته مینه ګل مکۍ او میرولی دې څه سول. د موسی جان ګل مکۍ او کور په یاد سوه. بیرته راوګرځېدی، راغی. شپانۍ ناره وکړه. په وچ غره کې یو کبلی راته ګویان سو، ویل ته به څه خورې زما د غوښو. موسی جانه ګل مکۍ کورګی دې وران سو. دستي د شپانه څخه رخصت را واخیست. برابر کور ته راغی. د کلا په دروازه کې چې ورننوتی، د میرولی معاینې ناره پر وکړه. ای خسره کاکا ته ښه یې که غولی، زړه زما په اور کباب سو، نه به وکم میرولی غوندې همزولی. چې یعنې میرولی خو مړ سو، خیر، خو هر څه ژړاوې چې سره کړي وي، کړي به یې وي. په دې ټولو نقلو یې موسی جان خبر کوي چې دا ګرد شیطانت ستا د ورونو ولټاوه. موسی جان شپه تېره کړه. سهار سو. زړه یې خورا نری سوی دی. د کلا څخه راووت. وسره ورونه یې د کلا و مخ ته ناست دي، غوږونه یې پرې دي. موسی جان چې ولیدل، د زړه د جوش څخه یې ناره پر وکړه. لویه خدایه، د موسی جان و ورونه که به خواست د موسی اخلي، د آسمان د لور پر واچوي تندرونه. یعنې خدایه ټکه پر واچوي. د عاشق خواست دی قبول سو. وسره ورونه یې دلته ځای پر ځای مړه سوه. بیرته موسی جان کور ته ولاړ. آس یې زین کوي چې ځم. د کور ښځو که هر څو ډېرې زارۍ ورته وکړې چې مه ځه، دی نه پاتېده چې دا اوس بې غیرتي ده چې کور کښېنم. خو را رهي سو. پر لارې راځي. راغی یو ځای که ګوري یو بزګر دی، پرتوګ کښلی، یوم پر غاړه اوبه لګوي. موسی جان را ولاړ سو. فکر یې وکړي چې اوس چیرې ځې. خپل آس یې دلته حلال کړي. مرغانو ته یې په خیرات کې پرېښو. غشي ولینده یې هم وغورځول. بزګر د ځان سره وویل چې دا وګوره څنګه لیونی سړی دی چې خپل آس یې حلال کړي او اسباب یې وغورځاوه. موسی جان راغی. د ولې بند یې چپه کړي، اوبه یې ایله کړې. بزګر ورته وویل چې ولې؟
دا خو بیا یوازې نه تړلی کېږي. موسی جان ناره پر وکړه. شابزګره اوبه ولاړې پر ورخونه، هغه به یې تړي شابزګره چې تر شا لري میړونه. موسی جان ورته وویل چې دا مې تا ته جواب درکوي، یعنې ته که نر یې یوازې به یې وتړې. زما هم دغسې میړونه وه، هغه مړه سول، نو خود مې آس حلال کې غشي ولنده مې وغورځوله، خو راغی. د بزګر سره یې بیرته بند وتاړه. د موسی جان د آس نالونه د سرو زرو وه. بزګر راغی، دا نالونه د آس سو څخه کاږي. موسی جان چې ورته وکتل، دغسې ور اله کړه چې زما د ګران آس نالونه کاږي، پښې دې خوږ کړې. خو چې راورسېدې بزګر یې پورته کړې، د مځکې یې وویشت، پر هغه ځای یې مړ کړې. بیا را رهي سو. پر لار یو کوچنی پک هلک دی چې د دې هلک نوم هم موسی جان و. پر دې ناره وکړه: شاپوکیه چې کوچنی مرغومې پیایې، دغه 100 روپۍ به درکم شاپوکیه، زما سلام پر مکۍ وایه. پک ته درد ورغی چې ولې مې پک بولي، زه هم موسی نومیږم. که ته موسی یې، زه هم موسی نومیږم. نه د 100 روپۍ کوم، نه د سلام تر ګلمکیه رسوم. د دې پک څخه تیر سو. راغی یو ډنډ دی، نجونې پکښې لمبېږي. موسی جان چې پر راورسېدی، دستي د ښځو پر کالو کښېنست. ښځو هر څه زارۍ ورته وکړې چې زموږ کالي راکه، دی یې نه ورکوي. په آخر کې موسی جان ورته وویل چې سبا به ګلمکۍ خبروئ او راولئ به یې. ښځو ویل ښه دی، خو قسمیانې کړلې. وروسته یې کالي ورکړه. کالي واغوستل، راوختلې ولاړې. په دې ښځو کې یوه پکه ښځه وه. دا په پټه ورغله. سهیلي یې خبر کوي چې موسی جان راغلی دی. دا نقل یې ورته وکوي. د نورو ښځو ګلمکۍ خبره کړه. سهیلي فکر وکوي چې بیا خبره خرابه نسي، یا راسه چم ورسره وکه. موسی جان خو په ګلمکۍ عاشق دی. لنډه دا چې سهیلي د ګلمکۍ کالي واغوستله، د دې پړونه یې په سر کوي، خنجر و پیشکوزه یې ورسره واخیستله چې یعنې موسی به د ګلمکۍ خیال را باندې وکړي، زه به یې د روه په خنجر ووهم. سهیلي چې را رهي سو، د ګلمکۍ د لاسه نور هیڅ نه کېدله. پر بام وخاته ناره یې پر موسی جان وکړه: موسی جانه چې دا د کې درځي سهیلي دی. موسی جانه خطا نه وځې، دا پر سر یې سور سالو دا د مکۍ دی. موسی جان په خپلو خولو کې ډوب دی. نه یې واورېده، خو چې داسې یې وکتله، کټ مټ هغه ګلمکۍ ده، مخ یې پټ دی. سهیلي هم هغه کالي اغوستې وه چې موسی جان ورکړې وه. د موسی جان چې ورته وکتل، د چې ویل ګلمکۍ ده، دغسې ور اله کړه، غېږ یې پرې راوګرځوله. موسی جان او سهیلي غېږ په غېږ سول. موسی جان چې ځان سره ښوراوه، سهیلي په نس کې په خنجر ووهه. موسی جان په دغه حال کې په توده وینه کې وه. سهیلي یې پورته کوي، ویې ویشته د ځمکې. د سهیلي پر ځګر کېنستی، باندې سپور سو، نو یې ناره پرې وکړه: رب دې وچ که سهیلیه غونډه منډه، اوس به دې په خپله چاړه مړ کم، ګلمکۍ به کم پر تورو پیکیو کونډه. یعنې زه خو دې خلاص کړلم، بې مرګه نه پاتېږم، نو تا ولې وژنم، ګلمکۍ به بیا کونډه سي. دا خبره یې وکړه. د سهیلي د سینې څخه غوزار سو، نفس یې وخوت، مړ سو. خدای دې وبخي. سهیلي کور ته راغی. ګلمکۍ یې خبره کړه چې موسی جان خو مې مړ کوي. اوس خو نو بل څوک نه سو در پاتې، یا اوس نو خپل آن ومنه. ګلمکۍ و سهیلي ته وویل چې هوکې، اوس دې نو خاص وګټلم، خپل عیش در سره کوم، لیکن دا دونه خوارۍ دې وکښلې. دا یوه خبره لازمه د زړه لپاره پر ځای که چې پر موسی جان به یو ښه زیارت جوړوې.
ځکه چې موسی جان خو مې یو د اکا زوی هم دی او بل په مسافرۍ کې په ارمان سره مړ سو. سهیل ویل ښه دی. سهیل دستي حکم وکړ چې ښه زیارت پر موسی جان جوړ کړي. په 2 ورځو کې پر موسی جان ښه زیارت جوړ کړي. سهیل راغی و ګلمکۍ ته یې وویل چې اوس خو مې ښه زیارت پر جوړ که، اوس به نو خوشحاله یې. ګلمکۍ ورته ویل چې هو، مګر دا یو عرض لا لرم چې موسی جان مې دا پلا ژوندی ونه لید او دا نوی ښه زیارت دی هم ورباندې جوړ کړي. یو وار مې د ده زیارت لره وروله چې زیارت یې وکم، بیا به نو هغه دی زه او ته یو، بل څوک نسو را پاتې، قرار به سره کښېنو. سهیل ویل ښه دی. سهار یې ګلمکۍ را رهي کړه. سهیل ګلمکۍ سره له 2 کسو نوکرانو د موسی جان زیارت لره راغله. ګلمکۍ چې په زیارت ورننوتله آه یې کړه. د موسی جان پر قبر غوزاره سوله. دعا یې وکړله چې الهي زیاته ژوند نه غواړم. د ګلمکۍ نفس پر هغه ځای وختی، مړه سوله. خدای دې وبخي. دا یې هم هلته ښخه کړله. سهیلي اریانۍ واخیستی چې دا څه فساد راوسو. د ده د نوکرانو څخه یوه ناره پر وکړه، لویه خدایه په سهیلي 2 فساده وسوه، یو یې سپینه مکو ولاړه، لویه خدایه بلې خوندې لاسه وسو. سهیل ته درد ورغی. پر خپل نوکر یې ناره وکړه، ای سړیه ته پر څه یې، زه پر څه یم چې موسی جانو مکۍ ولاړه. ای سړیه دا یم تا پسې لیږم چې یعنې زما څه حال دی، ته لا پر زړه مالګې راتویوې. خدای هم وواهه دلته یې مړ کړي. خو د سهیلي ډېر فکر بد دی. کور ته راغی کښېنستی چرت وهي چې اوس نو څه وکم. بس یو څه د غم شپې یې تېرې کړلې. یوه ورځ یې چرت وواهه چې د ولی جان پر کور خو هیڅوک نسوه پاتې. راسه دې تانو ته مرکه وکه، دا د زمري کورنۍ ده. ګوندې خدای یو داسې بهادر زوی ځینې راکي، او بل خو پر هغې هم مین سوی وه. مرکه یې ورولېږله. مرکه چې راغله تانو ته یې دا بیان وکئ. تانو هم هوښیاره وه. 2مه خبره یې هیڅ پکښې ونه کړه، ځکه چې دې فکر وکئ چې هیڅوک نرګاړی مو په کور کې نسو را پاتې. اوس خو مو د لاسه هیڅ نه ورسره کیږي. دستي مرکې ته وویل چې ډېر ښه دی. سهیلي ته ووایاست چې 3مه ورځ زموږ ستاسې سره واده ده. 3مه ورځ به راسې، درب و دروب مه جوړوه، په پټه خوله به په خپله نکاح سره وتړو. مرکچیان بیرته ولاړه. راغله و سهیلي ته یې دا بیان وکئ چې تانو ډېره خوشحاله سوله. ویل یې چې 3مه ورځ سهیل راسي. دلته دې تانو په دې 3 ورځو کې د کور ټوله ښځو ته تورې او سپرونه په لاس کې ورکړه. د جنګ تعلیم یې پې شروع کئ او ټوله ښځې خبرې کړلې چې سهیل راسي. هوښ کوئ چې ژوندی درڅخه ولاړ نسي. زموږ نارینه یې ټوله مړه کړه، اوس یې وموږ ته ننګلي دي، او په سپیتانه او چم به یې هم نه وژنو چې بیا مو نوم بد نسي. یا هر څه چې ما کول هغه به تاسې کوئ. ښځو ویل ښه دی. یوه تانو ده، یوه د ولی جان معاینه ده، یوه د میرولی معاینه ده. 2-3 منځیانې دي. د دې 5-6 ښځو سلا یوه سوله. 3مه ورځ سهیلي ښه ځان تیار کړی دی. د پاچاهۍ جامې اغوستې دي. 100 کسه متعبرین ورسره دي. دا دی مازدیګر د تانو کره راغی. ښکته سو. هغوی هم ښه عزت وکئ. ماښام سو. ډوډۍ یې وخوړله. سهیلي حرم سرای ته ننوتی چې اوس نو تانو ته ورځي. تانو هم مخې ته ورغله. سهیلي راوستی په خونه کې کښېناوه. تانو د باندې راووتله.
توره وسپر یې راوړه. د سهیل د مخه یې کېښووله. تانو ویل دغه دی توره، دغه د سپر. زما وراره او ورونه دې وژلي دي، اوس نو زما وار دی. یا به دې مړ کم یا به مې مړ کي. وروسته یې نو ناره پر وکړه: سهیلیه توره اخله را ولاړېږه. سهیلیه د ښځې خیال را باندې مه کړه. سهیلیه ښځه نه یم مه شرمېږه. خیر، خو سهیلي چې هر څه زارۍ ورته وکړې هغې نه منلې. سهیلي هم ناچاره سو چې وژني مې. ده هم توره وسپر واخیستله، خو جنګ سره وموښلاوه. د تانو او د سهیلي سره جنګ سو. هغه نورې هم 2-3 ښځې پر راوغورځېدلې. هله 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 سره جنګ څو تانو سهیلي تر وار تیر کړ. توره یې ورسره لښته کړه. سهیلي یې پر منځ 2 خیارې کوي. مړ یې کوي. ښځو نوکې نوکې کوي. غوښې و هډوکې یې پر جوال کې واچوله. د باندې راویستله. پر هغو نورو میلمنو ملګرو یې کوټې او یو ټوکر ور وغورځاوه. نو تانو ناره پر وکړه: سردارانو تاسې ویښ یاست که بیده یاست؟ سر راپورته کئ د خوبه. سهیلي خو مو اوس خوري د لحد خاورې. سردارانو چې سر راپورته کئ که ګوري د سهیل ککرۍ په میدان کې پرته ده. سردارانو فکر وکئ چې پاچا یې وژلی دی، موږ به نو چیرته پرېږدي. خو دوی چې کونه ښورول ښځې پې ورګډې سولې. جنګ څه سره دې ګرځوم، خو هغه سړي چې د سهیلي سره راغلی وه څه یې مړه کړه، چا ایله کړه ولاړه. څوک دلته و په زاریو ځان خلاص کوي. وروسته تانو په دغو خلکو کې یو غریب سړی وه. دا سړی یې میړه کوي. پر حکومت یې کښېناوه. سره بېغمه سوله. بس کیسه یې ولاړه پورته. زه راغلم کور ته.